د مالیاتو له وروستي کمښت او معافیت څخه هرکلی شوی. پانګوالو، تجارانو، هټیوالو او عوامو ولس د امیرالمؤمنین له وروستي حکم څخه چې له مخې د کوچنیو کاروبارونو مالکان له ثابتو مالیاتو څخه معاف شوي دي هرکلی کړی دی او دا یو مثبت ګام یاد کړی دی. د امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم پر بنسټ هغه دوکانداران چې کلني فروشات یې تر 2 میلیونه افغانیو پورې وي د ثابته مالیې له ورکړې څخه په بشپړه توګه معاف دي او له دې پورته فروشات لرونکو اصنافو او کسبګرو ته د 5.0% ثابته مالیې پر ځای د 3.0% مالیه اخیستل کیږي. د مالیاتو کمښت او معافیت څومره یو معقول ګام دی چې اخیستل شوی. دغه چاره به د هټیوالو هڅونه او قیمتونو کموالي په برخه کې څومره اغیزمن واوسي. وروستی حکم به د افغانستان په اقتصادي باندې څه اغیز تر شا پرېږدي. په همدې موضوع باندې نن ورځ په ژمن شننه بحث کې خبره اترې لرو. زموږ سره د بحث میلمانه خوست کې د دوکاندارانو اتحادیې مسؤل جمال تڼۍ او ترڅنګ یې د خوست شاه پوهنتون قدرمن استاد محمد اقبال سکندر او د ترڅنګ خوست کې ټولنیز فعال عزیز الله ځلاند را سره دي. تاسو درې ورته په خبرونه کې هرکلی وکړئ. جمال صاحب لومړی پوښتنه تڼۍ صاحب تاسو ته راجګېږي د کومه اړتیا او انګیزې له مخې د مالیاتو معافیت او کموالي حکم شوی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ژمن تلویزیون مشرتابه او د ژمن تلویزیون کارمندانو د میز ګډونوالو د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه ټول جوړ او روغ او صحتمن اوسیږي. هر څه مې دغې ته چې مالیه معاف شوي د تر 2 میلیونه پورې چې څوک عواید ولري یا خپل سرمایه ولري یا ګټل یې په څانګه کې ورسره ولري دغې د پوره مالیه معاف شوي د دغې نه وروسته بیا چې 2 میلیونه نه لوړه شي بیا 0.3 مالیه به اخیستل کېږي د تابع باید وګرځي. لومړی خبره به دغه وکړم چې پرون نه د پنجشنبه په ورځ په دې میږ ډېر بحث وکړ د مالیې نه دومره سار چې یمیږ سوداګر ټکو و چې هغه حد یې نه لوړه ګرام ځکه نه وي یمیږ په افغانستان کې حالات د سره غلي دي چې امر یو رقم کو مدني عملي کوي بل امر یو رقم کو مدني بل رقم عملي کوي. یعنی دلته متویل شول چې فلونکي نه 2 لکه روپۍ مالیه وخوستی شوه. 2 لکه مالیه چې زه وخوسته نو میږ مو په پوسټ هم کړی و چې میږ په مصطفی سره یې ولي صاحب په شمول کې نه نو مصطفی نه یې مو خپله عرض و دغه و پیشنهاد مې دغه و چې مصطفی صاحب توج کارمندونو ته دا څه ثابته شوه چې 2 لکه مالیه د زه وخوسته چې آیا دا د دوی ګټلې وه که یې د سره قرضه روپۍ چا وې یا د قرضې نه د فقط روپۍ رغې کړي چې دغه یې تو سره دومره عواید د مالیې جمع کېږي دومره ګټل یې تو کړی دو ګټل یې خو چې کله عواید خو مالیه خو وخولې نو یغې ګټلې عواید نه به وخولې چې تو په دکاندور کې ثابت دلې وي چې دومره روپۍ دکاندور وګټلې. مو چې کله د پوسټ وکړه خدای دې ژوندی لري زه نسیم جان بلم ګمون کوم نسیم نومیږي د مارکیټونو د تنظیم مدیر دی بیا یې دغه مو ته د امیرالمؤمنین حکم ورولګو مو بیرته سوداګر ته ووایي چې یمیږي تاسو ګمون کوم دا ستونزه رفع شوې وي. زه څه یم زه داسې یم چې یمیږ نه دا چې دغه اوسنی حکومت چې په افغانستان د حکومتي نه روندي مخکې مې یادوري وکړه امر یو رقم کوم دنیا بل رقم عملي کوي مګر یې دې ته حساب نه کو چې کله زه په تجارت کې لږ روپۍ وګټم دومره به ډېر تجارت وکړم او که په یوه ور مې چانه په مخ ټوله جمعه ویښ کې دا مې لوس لغاړ که بیا به زر حیات ته هم لوس نه رسېږي دیکونه ته به زر رسېدګي نشي کړی نو دا صلاح مې جمعز نه واسطه لوس مې کړم دا سړی باید یو ور لونګج نه وخورم بیا وټکای وسکټ نه وخورم چې دا هم رسېدګي وکړی شي که کمه مالیه یې وخوسته په کمه مالیان دی زه اطمینان ورکوم چې اوس په د تجارت یې دوی عواید چې څومره دي دا به یې دوچند کېږي مګر یې 0 طرف ته به نه رسي ځکه ولته هغه سوداګر زړه ښه کوي چې څومره تجارت یې که یو په 3 چنده یو په 4 چنده ولته ده ته عواید ور وصرفېدل دی زر کولی شي چې دغه عواید پیسې ایسي
بیا چېرته مولو کو روشي په ګمرک که هم مسؤل پرکو هم د کون نه وای ډاکو یا مالیه ولا کله به ته ودرېږي دوی ته به خپله زمینه سزي دغه شوې وي چې 2 میلیونه نه بې د عوایدو وخت وي 0.3 مالیه به دوی وخوري مګر اوس چې کوم عمل دی کړی دی یا کو مو په پوسټ کې هم لیکلي وي چې په دین د باید سره غور وکړو او په کړي خبرې د باید خپله مستفي صاحب وایي چې موږ ظلم کړی دی والي صاحب په مخ کې باید وایي که وایي نه وي نو دا به د عامه ولس سره بیا خصوصا د سوداګرۍ تجارت سره ظلم وي دا یوه خبره زیاتول کوم نور وخت درکو د مالیې وخوستل یوازې دا نه دو چې زه سوداګر یم د کندور یم یمونه یې مالیه وخوسته دا مالیه چې کله یمونه وخلي یمون په مالیه کې ظلم وشو دا ظلم خود به خود درسي په ټول غریب خلک تقسیمیږي هر چا ته وای و 2 روپۍ وروزي په لحاظ چې 10 وخت رغولای دی چې خلک ولا چې د 0 روپۍ په پریات دي 0 روپۍ په جوب کې څوک نه لري چې خپل خلخونه ته په میل تشین چای او ګوړه خوګو یا غلا پرېغ زړه په خنیاتو کې چې دغه یمونه لړکی جوتې دي دغه پر ډیره مننه خوشاله اوسئ تشکر استاد اقبال سکندر محمد اقبال سکندر عام ولس ته د وروستي حکم ګټه څه کېدای شي که چېرته دغه مالیه اوس دلته دوی دغه د مالیاتو هغه د 2 میلیونه څخه ښکته کسانو ته مالیه معاف شوې ده ولس ته یې څه ګټه ده ډیره مننه لومړي سر که خو د ژمن تلویزیون محترمې ادارې رهبري کارمندانو او د ژمن تلویزیون ټولو لیدونکو هیوادوالو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د امیرالمؤمنین علی قدر هبت الله حفظه الله وروستی فرمان چې د مالیاتي معافیت په اړه دی واقعا یو مثبت کام دی او د مالیاتي پایو کموالی او یا هم هټیوالو ته مالیاتي معافیت ورکول چې کمې پانګونې او سرمایه ګذارۍ کړي دي یو مثبت او خورا اغېزمن ګام دی او دا به د هیواد د اقتصادي څرخ په تاویدلو کې پوره مرسته او همکاري وکړي هغه هټیوال یا دکانداران چې تر 2 میلیونو پورې کلني فروشات ولري هغوی ته بشپړ مالیاتي معافیت ورکړل شوی یعنې له دې هاخوا دوی مجبور مکلف نه دي چې مالیه ورکړي له دې هاخوا چې پخوا 0.15% صنفي مالیاتو پر هټیوالو تصدیو باندې اوس راغلي دي 0.3 دا په مالیاتي پایو کې یو څه اندازه تخفیف یا ډسکاونټ دی چې هټیوالو ته ورکړل شوی دی واقعا د مالیاتو تاثیر خو پر قیمتونو پر عاید پر عمومي تقاضا غوښتنو باندې زیاتې اغیزې مثبت او منفي اغیزې لري خو لومړی که د مالیه موږ تاسو وپېژنو مالیه تعریف کړو مالیه هغه مقدار مبلغ دی چې دولت یې د خپلو چارو د تمویل د خپل فعالیتونو د ترسره کول لپاره له خلکو څخه اخلي خو هغه څوک چې مالیاتي توان او قدرت ولري مالیات په عموم کې 2 ډوله اغیزې لري چې یو یې محدودونکي دي او بل یې تشویقي دي یعنی د مالیاتي پایو لوړوالی چې دی دغه محدودونکي اغیزې لري یعنی د خرید قدرت د خلکو د تقاضا یا مجموعي تقاضا په کموالي کې رول لري او همدا ډول که مالیاتي معافیت ورکړل شي او یا یو څه اندازه مالیاتي پایو کې کموالی راشي تخفیف ورکړل شي همدومره تشویقي بڼه لري نو هټیوالو دکاندارانو ته او هغه څوک چې تر 2 میلیونو پورې کلني فروشات لري د هغوی دپاره دا یو مثبت ګام یو ښه زیری دی ځکه چې پر قیمتونو هم اغیز لري او همدا ډول د اقتصادي څرخ په تاویدلو کې به پوره مرسته او همکاري وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ځلان صاحب د مالیاتو معافیت او کموالی د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام څومره یو منطقي ګام دی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د میز ګډونوالو ته او د برنامه لیدونکو او اوریدونکو ته سلام مالیاتي سیستم خو لکه چې استاد وویل د دولت او د خلکو ترمنځ یوه ګټوره دوه رابطه ده خلک د خپل دولت سره کومک کوي دولت ته د همدې امکاناتو په راجمع کولو د خلکو سره کومک کوي مرستې ورسره کوي په لومړیو وختو کې کله چې اسلامي امارت دلته راغی خارجي قوتونه ووتل هغه ټوله پروژې هغه ټول امکانات چې دلته وو هغه په ټاپه ودرېدل امارت هم نوی و هغه اندازه عواید چې باید درلودلي وای هغه له منځه لاړل نو خلکو مایوسه وو داسې فکر کوو چې دا پروسه ممکن ډېره اوږده شي دغه په موږ باندې د وروستي فرمان چې امیرالمؤمنین ورکړی دی زما په عقیده باندې ما چې څومره ارزونه کړې ده په دا 2 ورځو کې خلک داسې فکر کوي چې که دولت نور هم ښه کېږي یو 15 روپۍ پیدا کوي نو دا ملت ته نور سهولتونه هم ایجادوي
یعنې بله ورځ کیدای شي دا 2 میلیونه 3 میلیونو ته لوړې کړي معافي کړي، بله ورځ 5 ته لوړې کړي معافي کړي که نه. نو خلک امیدواره شوي دي. خو خبره دا ده که رئیس صاحب د دوکاندارانو اتحادیې چې وویل که یو ښه توپک څوک په لاس کې درکړي خو په دې توپک که بل ولم پرې ویشتی کېږي که ځان ورباندې ولم پرې ویشتی کېږي، یعنې سالمه استفاده باید ورنه وشي. د سالمې استفادې نه مې هدف دغه دی چې هغه دوکانداران چې د دې پروسې نه مستفید شول دوی باید په کار دي چې خپل جیب په غم کې نه وي، دوی دا پروسه باید وغځوي. هغې بیچاره هغې مسکین ته چا په د سره ګرمي کې لاو په خپله کوي 300 روپۍ نشته وسره چې ترشل وکړو، نو دوی به دا پروسه تر هغې پورې وغځوي، یعنې هغې ته هم خپله برخه باید ورسېږي. نو دا به د فرمان اصلي هدف وي. که چیرې داسې وي چې دا څوک چې په دې کټګوري کې راځي یوازې خپل ژبو غم ورسره وي، نو بیا به یې عامو ولسونو ته ګټه کمه وي. عوام ولسونه به د داسې فرمانو په مقابل کې بله ورځ که بل وي بې فایدې به وي د دوی دپاره، که بل وي بې فایدې به وي. کله چې دوی یې ګټه وویني نو بیا د خلکو دولت ترمنځ یو پول ایجادېږي، د خلکو د خپلو سرمایه‌دارانو ترمنځ یو سالم پول ایجادېږي. هر څوک داسې فکر کوي چې که جمله چې ښه کېږي نو که 2 روپۍ دی وګټي خو یو غیران خو ماته هم کې رسېږي. باید د ده سره کسب نه کوي، که زیارت نه کوي، کومک ورسره کوي. او که داسې چې دی دغه امکانات ټول خپل جیب ته اچوي لکه چې ده ځینې اشارې وکړې، په دې وخت کې ملت رابطه بیا ملت دا فرمانو ته هغه نه ورکوي، اهمیت نه ورکوي. صحیح ده؟ نو زما په فکر باندې دا ملت خوشحاله دی ورباندې. باید دغه نور هم وغوښت شي او دا پروسه باید حمایه کړل شي، داسې نه چې 15 ورځې وي 15 ورځې وروسته بیرته سقوط کوي. طالب صاحب ځلاند صاحب هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که هر څومره په خوست کې دوکاندارانو ته سهولتونه برابر شوي دي په هره برخه کې، لیکن بیا هم ولس له دې ستونزو سره دغسې لاس او ګرېوان دی، دلته قیمتۍ هغه هم په خپل ځای پاتې دي. د دغه حکم به د کوچنیو کاروبارونو مالکانو څومره وهڅوي چې خپل تولیدات او فروشات زیات کړي او هم په قیمتونو کې کموالی راولي؟ ډېره مننه. ډېر ښه اکسپول دې هم وکړه او بیا چې په د بل دې فکر ورته وکړي سوده سړی هم باید په دې پیسې حدیث ولم دی، ځکه چې هر څوک یې دغه په دین دې پیږي هر چا په ذهن کې شته. کله که داسې وشول چې تو اقتصاد ښه و، تو زندگی ښه وه، ته ټوله ورځ په رنګ کې شونډې د سپېرې جوړوه، رنګ د سپېره جوړوه، خو تو به خپل ول ته زړه غویړ وي، ته خپله چې راوځئ کور نه غویړ به وی. دا خلک که 100 ورځ ظلم هم کو چې کله یې دوی د پوره نره عواید وي ګاټه وي، دا چې ډېر ظلم هم کو بیا دومره ظالم به انشاءالله نه وي. موږ توسې زمن وروڼه یي، موږ توسې عزیزونه یي. زه تجار یم، ته مثال په طور خبرنګار یې، بل خورواز دی، بل مسافر دی. هېڅوک کله به زه فکر نه کوم چې د خپل عزیزندۍ سړي دا زړه وشي چې زه چې ډېرې پیسې دنه وګټم چې دی بیخي نستۍ ته که نه هم نه به ښه وي. نه، زه فکر کوم داسې به نه وي. څومره چې حکومت، څومره چې اداره په دغې خپل ولس ترحم وکړو، دومره دغه خلک مجبورېږي چې په دغه ولس ترحم وکړو. که ته کله یمونه په جیب کې مې 10,000 روپۍ دي د ټولو تور نه وخوستې، فقط ته مو ته 1500 ورپرېښوې چې زه کلي ته هم رسیدګي نشم کړی، زه کوشش کوم چې دغه بازار کار څه ورته شي. طالب صاحب زموږ هدف دغه دی چې د دې حکم په پلي کېدو سره به په قیمتونو کې څومره کموالی راشي. تاسو خپلو دوکاندارانو سره په دې برخه کې پوهېږم. دغې حکم لومړی کې خبره وکړې خو یس به وایي کول تر نه پتې وي چې زه خپله د حکم نه د پرېکړې د فیصلې نه ډېر منندوی یم. مننه زه کوم اول خو خدای دوی ټولې چا چې په دې کې نیک قدم اخیستی دی، دغې نیک کور ته فکر شوی دی، ټولو نه مننه کوم. خدای دې سرلوړي واوسوي، خدای دې یمېږ سره بدې ورځې مشکلات نه وسوتي. دا ډېر نیک اقدام دی. هر څه مې دغه ته چې کله دوکاندار یې دغې هغه نه مستفید شو، برخمن شزنې خود به خوده
په سل کې زه اطمینان درکوم چې تقریبا 50% به په دغه غریب ولس دی طرف مرچی 50% به دغه نه اس عادي خلک غیر د سوداګر نه مستفید کیږي ګټه بزنه وخلی هغه به ګټه داسې وي یو خو نرخینه قیمتینه میک تو سه زلان صاحب د خلته مشرون یای چې دغه نرخینه اسمنی دي ډیر منځکه غنم وشي پرمون بوس وشي بل شي وشي خو بیا نرخ نه کمیږي خو نه زه څه کله چې غنم هم ډیر وشول بوس هم ډیر وشول ته غنم نرخینه کسه وسویاري په تمان د غنم رغلای دی هغه غنم چې تقریبا په 150 په 200 روپۍ یا په 110 روپۍ مان او په کندوز او په بغلان په بلځي نن هغه غنم من په یاري پیدا دی دنه مليمیږي چې ولته غنم پرمون شو مالیا هم کله چې په میګنده مشر معاف کړه نو دنه مليمیږي چې هغه مالیا چې هغه ظلم چې د کندور په زړه کو ولته د کندور خو د مالیته حساب کو د کندوري د کریته حساب کو زه خپل په شروال صاحب میتو سي طریقه غاخ کما وسره کنم هم شروال صاحب خسړای دی غاګم وروي چې شروال صاحب یو څنګه څه تو کریال وړه کړم خد ونکړه باید کریا اول تو څه کم کوي بیا په شخصي مالکین غاګو کې کله چې کریا کم شي کله چې مالیا کم شي خود به خود د عام ولس د شور او د بغاوت نه خلق خلص بیا به ان شاء الله اداره ته غاګ نه ورو سلامات اوسه خوشاله اوسه استاد سکندر لدې وړاندې چې مالیات زیات منفي اغیزې یې څه لومړی خو د مالیاتو ډولونو تذکره شو عموما چې مالیه وضع کیږي دوه ډوله وضع کیږي چې یو یې مستقیم مالیات دي او بل یې غیر مستقیم مالیات چې انډایرکټ ټیکسز ورته وایي او مستقیم ته ډایرکټ ټیکسز وایي مستقیم مالیات هغه مالیات چې مستقیما په افراد وضع کیږي او د دې د عاید کسراتو په شکل منفي کیږي او غیر مستقیم مالیات هغه مالیات دي چې تحمل کوونکی یو کس وي او ادا کوونکی یا تادیه کوونکی بل کس وي لکه په دکاندارانو په هټیوالو باندې هر کله چې په یو هټیوال په یو دکاندار په یو تصدي شرکت کمپنی باندې ټیکس یا مالیات وضع کیږي دوی هغه په قیمت باندې علاوه کوي چې دا په حقیقت کې پر خلکو باندې د مالیات لوړوالی دی ځکه د قیمت لوړوالی چې د خلکو لپاره یو فشار دی او دوی بیا نشي کولی چې دا جنس خریداري کړي نو د مالیاتي پایو کموالی یا مالیاتي معافیت ورکول چې په حقیقت کې غیر مستقیم مالیات په حقیقت کې د خلکو سره همکاري ده او د خلکو د تقاضا یا د غوښتنو په لوړولو کې اضافه کول دي نو که وروستي حکم ته چې مالیاتي معافیت ته وګورو واقعا یو مثبت غوره او پر ځای اقدام دی چې هم به د قیمتونو په ټیټولو کې هم د خلکو د تقاضا په لوړولو کې د اقتصادي څرخ په تاویدلو کې د مصرف یا د استهلاک په زیاتولو کې چې دا بیرته خپل په دکاندارانو یو مثبت غیر غورځوي چې د تولیداتو اضافي عرضه مارکیټ ته وړاندې کیږي نو تاثیرات زیاتی په همدار ډول هغه خلک چې کمې پانګونې لري هغوی تشویق کیږي چې سرمایه گذاري وکړي یا راکې د پیسې په کورونو کې ایښي دي هغوی د مالیاتي معافیت ته په کتو خوښیږي چې اقتصادي دوران ته پیسې داخلي کړي چې دا په حقیقت کې د پانګونو زیاتوالی د تولیداتو زیاتوالی د مصارفو زیاتوالی د عمومي غوښتنو زیاتوالی او هغه اقتصادي څرخ چې پخوا په ټپه ولاړو او یا د ستونزو سره مخامخ کیږي په حقیقت کې په حرکت باندې راځي په ټوله کې د افغانستان روانه اقتصادي وضعیت څنګه اټکلولی شته اقتصادي حالت خو تقریبا که په نسبي ډول وګورو مخ پر وړاندې روان دی او ستونزې مشکلات به وي یو څه اندازه باندې وروستي تغییرات او تحولات چې ګورو د افغانستان په تجارتي بندرونو کې د اجناسو تبادله د بهرني هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د صادراتو او وارداتو د کچې لوړوالی هر هغه څه دي چې موږ تاسو د مثبتو اقتصادي تغییراتو په توګه یادولی شو همدا ډول وروستي تغییر او تبدیلات چې په مالیاتي برخه کې دي مالیاتي معافیتونه ورکول دي د خلکو سره په مالیاتي تخفیفونه یا کنسیژن ورکول دي دا هر هغه څه دي چې د اقتصادي ودې اقتصادي پرمختګ په لوړولو یا د هغې په بهبود کې رول لوبوي ډېره مننه ځلان صاحب له دې حکم سره هیله شته چې نور خلک هم دې ته وهڅول شي څو پانګونه وکړي په خوست کې بله بګه تاسو کوم ملګري چې زنګ وکړم خوستان وایي سبا زموږ په برنامه کې برخه واخله نو بیا زه له کلي چې راووتم د دېګانو نه یې خو په دې لاره باندې موږ راځو د پول سره مې څو ترشل ولیدل چې ولاړو بیا دې ته ودرېدم درې مې پوښتنه وکړه دا د نورو ولایاتو یعنې ګاردیز و د بل ځای د بل ځای ما ورته وویل چې تاسو ولې دلته ولاړ یې بېکاره غنم خو لا ولاړ دي کنې پورته خواته لاړ شئ هغې راته وویل چې د خلکو اقتصادي حالت داسې ده چې موږ خو د بل ولایت یو چې ترشل وکړو همالته روپۍ ورنه غواړو
د دوی سره وایي روپۍ شته نه، چا سره چې وي، خو موږ ته وایي چې راشه زما غنم ترشل کړه، چې نه وي دغه خوشتي ترشل واله وایي دا 5 ورځې خوراک ورسره کوي، کارز ورسره وکړي. مونږ کارز کولی نه شو، په دې حساب زموږ کار کام دی، د دوی کار اضافه دی. چې دا حالت خیر درته له دې نه ما یو څه تیاری د ځانه سره وکړ، ځکه چې زه چې برنامې ته څم یو مسؤل په صفت خو یو خوشتي یو افغان هلته کېنم، نو هلته خو باید زه څه ولرم. کسبانو لایم ته زه لاړم، د ښاروالۍ غرفې چې ورکړې دي دې ته ورغلم. یو کساب نه مې پوښتنه وکړه، خو په رښتیا یې راته وویل، ځکه د کوارۍ نه معلومه ده چې رښتیا راته وایي. په 3,500 افغانۍ یې وزه اخیستې وه، 18 هغه شو 1 کیلو، په 4,500 وایي موږ خرڅوو. قسم یې وکړ چې د دې غرفې کرایې ته ما چین چې مې درلوده هم ورته خرڅه کړې ده. یعنې زما دغه دوکانداري د دوکان کرایه نه پوره کوي، او زه 19 نفره فامیل لرم. بیا لاړم په دغه غرفو کې، ځکه خو شخصي مارکېټونه دي، هغې سره خو نو کېدای شي تر یوه ځایه دوی خپله مستقل وي یا کرې مستقله وګټي، خو دا خو زموږ دولتي کار دی که نه. بیا ورغلم یو بل ته د هندواڼې ایښي دي، سبزي دغه خرڅوي، هغې هم همداسې مشکل راته وویل چې اوس که سبزي زه نه خرڅوم روزانه، خو دا خرابېږي، بیا څوک نه اخلي، چې خرڅوم یې زه د دوکان کرایه قسم مې وکړ چې تر اوسه پورې ما د دوکان کرایه نه ده پوره کړې. بیا د ښاروالۍ هوټل ته لاړم، هغې سره مې چې حساب وکړ، هغې هم همدغسې مشکل راته وویل. د مخکې ستا پوښتنې په ځواب کې ما یو نکته یاده کړه چې دا برنامه چې دولت اوس روانه کړې ده، امارت روانه کړې ده، دا د حمایه شي. د حمایه معنا دغه ده چې هلته کرایه همدا فرمان د کرایې د لاسه تر فشار لاندې راځي، د ګمرک د لاسه همدغه فرمان تر فشار لاندې راځي. نو که دغه موږ داسې حمایه کړو چې په ګمرک کې هم یو څه تغییرات راولو، حرکت یې کړو، په کرایو کې هم یو څه تغییرات راولو، دا به 2 ګټې وکړي. یو به دا چې دوکانداران به زړه ونیسي، امکانات به ولري چې دا پروسه تر خلکو وغځوي، یو خو به دا کار وشي. دویمه د دولتي هوټلو یعنې ښاروالۍ او د غرفې د دوکانونه چې د ښاروالۍ دي، که دې کرایه راکمه شي، دا به د شخصي مارکېټونو دوکانداران وهڅوي چې هغه هم کرایه راکښته کړي. که په هغه حساب دوی خپله تله تلي، خو بیا څوک نه ورناسي، دوکاني نه بیا نه ورناسي که نه. په دې کله چې د خلک دا پروسه حمایه شي د ګمرک له لارې نه، د کرایې له لارې نه، نو زه فکر کوم چې ګټه به یې زښته زیاته وي له دې نه چې یوې خوا هم تر فشار لاندې فرمان راځي، له بلې خوا هم تر فشار لاندې، بیا به یې ګټه کمه وي. که وخته ګورم هغه کم پاتې دی. دا ډول پرېکړې د امیر المؤمنین له طرفه چې کېږي، ولس او حکومت ترمنځ اړیکه څومره نږدې کولی شي؟ بالکل زیاته. ګوره کوم ملکو کې چې قوي اقتصاد لري، په هغه چې هر څومره مشکلات راشي زغملی دي. کوم ملکونه چې ضعیف اقتصاد لري، په هغه د منې یا سوړ باد چې څنګه ولګېږي، په سر یې درد وي، زکام هم وي، او بالاخره له کاره وتلی، په کور کې په بړستن نتلی وي. صحیح ده؟ نو اقتصاد دا د سیاست بنیاد جوړوي، او سیاست ته چې د ملکونو بنیاد په ورباندې ولاړ دی. که چیرې په سیاست کې نیمګړتیاوې رامنځته کېږي، هغه ملک څټ په مخ ګډېږي. لکه 50 کاله د زموږ جګړې چې وکړې، او که چیرې اقتصاد د ملک قوي وي، لکه چې رئیس یې مخکې وویل چې هر څوک چې خوشحاله وي، په ګډه موړ وي، غوسه یې هم کمه وي، او چې بیا کله د دې مشکلاتو سره وختې، بیا په کور کې دې په یوه چې په چرګه باندې کټې غږ وکړي، په چاپړاکه یې ولي، نو که پرې ولګېده، خو ګوډه دې هم کړه، مړه دې هم کړه. نو دا اقتصاد دی چې موږ تعلیم ته هڅوي، موږ کار ته هڅوي چې کار موږ پیدا کولی شو. موږ د دولت او د خلکو ترمنځ د پول، د تاسو رسنۍ چې یادوئ چې دا پول د رښتیا هم دغسې ده، که موږ ښه اقتصاد ولرو، دا ښه پول جوړوو.
نو په ښه پل خو دولت هم کولی شي چې خلکو ته مطمئنا ورشي، خلک هم کولی شي دولت ته مطمئن. ډېره مننه. سکندر صاحب، نور باید په کومو برخو کې د ولس څنګه ته ځواب ویل شي څو زموږ اقتصادي برخه یا دغه اقتصادي څرخ مدار هم تیز شوی وي؟ لومړی که وګورو په اوسني وخت کې ډېری خلک په دې اند دي او دا انګېزه موجوده چې ګواکې کاروباري حرکات یا کاروباري فعالیتونه چې کاروباري سازمانونه یا افراد یې ترسره کوي تقریبا دوی داسې فکر کوي چې دا په شا روان دي، خو په حقیقت کې که وګورو همدغه حکم چې وروستی مالیاتي معافیت دی په حقیقت کې د پانګونو او کاروبارونو سره د دې د فعالیتونو په زیاتوالي او د خلکو د استخدام د تولیداتو په لوړوالي کې همکاري او مرسته کوي. لومړی خو که وګورو د خلکو دپاره د کاري فرصتونه د اقتصادي فعالیتونو د زیاتوالي په نتیجه کې رامنځته کېدلی شي چې د پانګونو زیاتوالی دی. هر هغه څوک چې یو نوي تصدي ایجادوي، خلکو ته د کار زمینه برابروي، خلک د تصرف وړ عاید ترلاسه کوي، په مصرف یې رسوي، د ملک په سطحه باندې په مجموعي تقاضا یا غوښتنو کې زیاتوالی راځي چې دا بیا هم هغه د اقتصادي څرخ تاویدل دي. په حقیقت کې خلکو ته د کار زمینو برابرول دي. که دولت همدې ته ورته نور اقتصادي او برنامې ولري نو کولی شي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او هغه بیکاري چې په هیواد کې موجوده ده د هغه له منځه یوسي. یعنی همدا برنامې او فعالیتونه چې د دولت له لوري په نظر کې نیول شوي دي باید ثبات او دوام پیدا کړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. تڼۍ صاحب، خوست کې د کاروباریانو پانګونه تر کومې کچې ده؟ یعنې څومره پانګونه یې کړې ده؟ څومره پانګونه دوی لري؟ نو پانګونه خو که زه د ټول ښار خبره وکړم په دې د دروژغان شما خو تقریبا 50% به وایم چې میږ تقریبا ټول پانګوال یمو په نظر یعنې دغه 10% به وښیم 10% دغه لکه څرنګه چې امیر المؤمنین امر کړی چې 2 میلیونه 2 میلیونه نه زه فکر کوم د ټولې لوړه پانګونه کړې ده. هر یو پانګوال چې زه قسم د غړ غټم د پروشون تقریبا 100 لکه 200 لکه 300 لکه 500 لکه سرمایه گذاري کړې ده. دغه نور تقریبا 14,000 دکانونه دي نو دغه د هر یو 2 لکه نه نیولي 16 لکه ودرو په 10 لکه ودرو دمره پانګونه یې کړې ده. خو مقصد مې دا دی چې ټول پانګوال داسې نه دي لکه د 10% چې دي د نه ټول ګزاره حال دي یې ګزاري ولدي دغه 10% چې دي دغه بیا داسې سرمایه ده چې دا یې 2 میلیونه نه اوښتي دوی 3 نه اوښتي دو 100 لکه 200 لکه 300 لکه تقریبا یمو خو ته یمو خپل یتره ځای دی د هر شپه یې ده 4-5 ډالره مولرسي 4-5 ډالره مولرسي د سبو مزدګار ته دا ټول ختم وي. یعنی دنه ملمیږي چې هم یې سرمایه گذاری زیوته دو هم یې سودو زیوته دو دغه سي د قسم تقریبا د 90% نرم ورجامه کا او دغه 80% بیا یې 2 لکه نه ونڅه په 2 میلیونه یې ودرو په 3 میلیونه یې ودرو دومره سرمایه گذاری کړی دو. خو سرمایه گذاری میږي خلک د خوست ځکه خادو انیر ولایت په تناسب د ټول خوست ښار میږي نه تاسو خو وینئ د ټول ښار چې جوړ شوی دی دا تقریبا میږ ته بل چا نه دی جوړ کړی د خپل د خوست سرمایه گذارون دی د خوست سرمایه دو چې په مصرف کړی دو ښار ته هم خپل ور کړی هم یې زند پورا یا وایې د یو منبع پیدا کړی دو. تڼۍ صاحب، وروستۍ پوښتنه که څه خپرونه یا بحث پای ته رسېږي داسې یوه بېلګه شته چې د دغه حکم وروسته ځینې دوکانداران یا د کاروباریانو هڅول شوي وي چې دوی نوی کاروبار پیل کړي؟ نشته ځکه دا تقریبا 2 ورځې کېږي 2 ورځې مخکې مو خپله یادوري درته وکړه چې دې ته موږ اتحاد وکړو چې والي صاحب سره هغه مو وخوسته چې زه به والي صاحب سره واخته ته وخلم والي صاحب سره به موږ غوښتنه دغه وي چې مصطفی صاحب هم راغوړه شروال صاحب هم موږ ته راغوړه شروال صاحب موږ د بعضو مارکیټینه سنپینه ووځي او کله چې ووځي موږ په دې کې صحیح دو موږ ووځي خو ما دغه قرارداد مقصد دغه دی چې قرارداد باید اوږدمهاله په غازي کې یا سوداګر سره وشي. مهمه یې مستفید خبره ده مستفی باید میک ته روغته شي دې سولته میک ته باید ځواب وایي چې تو چې دمره 2 لکه 3 لکه او هغه مالیاز چې هغه کړو خوسته د کندورنه توی کیمه مدرکه وخسته یا د ټول هغه د سرمایه د یسو کړی نه دغه زکوتر وایست کایده ګټلې د ول د دومره ګټلې د ملک نن وکړه یا د خپل کړی دو دې سولته باید ځوي مګر یې د دمه
نوی نخکه نخنه هیچ شا نشته نوی اقدام چې میگویی چې په دغه ځای کې ایده سوداګر ایده نه وروسته مول روړ او خلکو ته یې دومره نفع ورسوده او زه دومره وګټم. دکاندارانو ته هیله بخښونکی دی، څومره هیله ډېر هیله بخښونکی دی، خو مګر یو فقط داسې وي چې ګنګوسه وي، یو عملي وي. دا کور باید عملي شي، هم مستفید باید خلک تشویق کوي دغه ته وی هڅوي وی غوړي سوداګر چې توسه به مخکې ورخطو وي توسه نه میګ مالیا ایس په دغه کچه دو اوس په دغه کچه مالیا نه وخولي توسه ما ډورګي توسه خپل تجارت ترشت ورکي زور وای چې دغه ملک پرمختګ کوي توسه عواید پرمختګ کوي عواید مروش پیدا کو یعنی دا سنوي بلګي هیڅ شي نشته به د دوی ډرایور زکه چې زه توسه توخایم چې دغه یو ښه بلګدو او په دغه کې دغه سوداګر دغه اقدام وکړ او اجرات یې دش. ډیره مننه تړای صاحب، سکندر صاحب، زلال صاحب، خور مودان زموږ سره په خبرونو کې برخه واخیسته. د ژمن رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ژمن شننه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدله. مالتیا او غوږ نیونه مو مننه.